ولاګ دې در پای وګورئ. موږ به هڅه وکړو که مو چیرې ټاپي پروژې ته ځان ورسوئ د خیره سره هغه به هم باندې ووینو. دوستان ته وویلي چې د ټاپي پروژه کار یې شروع سوی دی، کار یې شروع دی دوستانو. په دې لرګاډۍ کې ترانزیت کېږي. اوس یو داسې ولاګ ګورئ چې تر اوسه پورې چا تاسې ته نه دی جوړ کړی دوستانو. تاسو وینئ دا بیا ترکمنستان دی، دا یې ښار دی، بازارونه یې دي. ډېر ګرمه ده، بیا خوا ته چې لږ ولاړ سي بیا یخ سي، نو ګډوډه کیسه شروع ده. وینئ دا ټوله ترکمنستان ته روان دي. دا جال چې تاسو وینئ هغه ترکمنستان پورې اړه لري. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستانو، خدای دې وکړي چې جوړ روغ تازه او تکړه به یاست دوستانو. زه حکمت الله بارک د خوشبودار ځوان تر څنګ ستاسو په چوپړ کې حاضر سوی یم. یو شی ووایه دوستانو ته. دغه دی چیرې ځو؟ ته ودرې. دوستانو د هرات سفر دی. دا ځل د هرات ولایت تورغونډۍ ولسوالۍ ته ځو چې هغه ولسوالي د ترکمنستان هیواد سره بندر یا هم سرحد لري دوستانو. هلته یو دوستي دروازه هم شته. نو دوستانو زو د ترکمنستان هغه ښایسته ښکلاګانې په تاسو باندې وینو. د سهار 8 بجې دي د خیر سره زموږ سفر د هرات ولایت څخه شروع کیږي د خیره. نو د خیر سره په سفر کې را سره نبی جان او ترڅنګ یې محسن جان را سره دوستانو چې هغه د باندې انتظار دي د خیر سره ورځو. د سهار 8 بجې دي، ډېر یخ دی، زه رېږدم، زکام سوی هم یم. تاسو دعاګانې راته وکړئ او خپل ځانونه تاوده وساتئ، همیشه ماشومان هم تاوده وساتئ. بالکل باید تاوده یې وساتي. ولاګ دې در پای وګورئ. موږ به هڅه وکړو که مو چیرې ټاپي پروژې ته ځان ورسوئ د خیره سره هغه به هم باندې ووینو. او وایي دغه د ترکمنستان د دروازې سره وایي دلته اورګاډي هم ده. اورګاډي ولاک ما خو نه دلدلې، خو ور به څه وبګو. خلک وایي نو زه خپله نه یم ورغلی، زه څه ورغلی. خلک هر څه وایي، ته بیا بشپړ نیسې. نو سیدي سم به وایي. نو سیدي نو ښه دغه څه وایي، بل څه وایي. وکړئ نو خو دغه دي زه دا وایم چې ته د ټولې زنده‌باد یاست. بس رسره اوسېږئ چې موږ ولاړ شو بندر ته. یو ماشومانو ته یو پیغام ووایه. ماشومانو ګلالي ګلالي ماشومانو ته یې ځانونه تاوده وساتي. یخ دی، هلته به هم یخ وي، دلته هم یخ دی. او د مشرانو احترام یې ښه ډېر وکړئ. او چینل څه به وکړي؟ چینل دې سبسکرایب کړي. نو بلا که د چا پام نه و که پام نه ولو خدا دې زه ورته وایم سبسکرایب یې کړئ. هلته چې دا ویډیو ګورئ هلته نوشته دي سبسکرایب، بس ور بټن یې کړئ. صحیح دوستان را سره اوسېږئ، دا سفر را سره وګورئ.
دوستانو په خیر راسئ. موږ نو د 110 کیلومتره سفر کولو وروسته چیرې راورسېدلو؟ ترکمنستان ته. البته د افغانستان په خاوره کې روان یو، خو چیرې چې دوستان ویني هغه سپین ټاوران ویني، دا د ترکمنستان خاوره دغه ټاوران دي. بلې و. او دې خواته به نو معلوم سي که به نه سي معلوم، یو جال هم تېر او دومره ډېر یخ دی دوستانو، دومره ډېر یخ دی چې طاقت نه کېږي. دغه د تلیفون چې موږ نیولي لاسونه یې ښی سي، داسې یخ دی، داسې یو رقم درد وکړي. هغه تاسې چې ویني دوستانو دا جال چې تاسې ویني هغه ترکمنستان پورې اړه لري. دا ویش دی مثلا، ویش دی. بلې و، زموږ ویش دی د ترکمنستان سره دوستانو. او موږ دومره لرې یو ځینې، موږ ډېر لرې یو. دا مو تاسې دپاره زوم کړی و دوستانو. دغه سپین سپین ټاوران چې تاسې ویني دا د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ دغه ویش دی. اوس هم موږ د افغانستان په خاوره کې روان یو. داسې نه چې ډېر دوستان فکر وکړي لکه چې ترکمنستان ته ولاړه یا ترکمنستان ته نه یې تللي. اوس هم ماشاءالله د افغانستان په خاوره کې روان یو او دومره یخ سوی دوستانو، تاسې دا دی ویني. دا وګورئ دوستانو، ټول یو ډول یخ دی، یخی دی، یو ډول نه دی، یخی دی. دا یخ چې دغه شونډو وسي سار نو دا بره داسې. بلې و. بلې و. اوس مې ګوتې یخی سولې. تاسې شاته سره وګورئ دوستانو. او دوستانو دا تورغونډۍ بازار دی. یخ ډېر زیات دی دوستانو. تورغونډۍ ته راورسېدلو او دا بازار دی دوستانو. دا غټ غټ موټران چې تاسې وینئ دا ټول ترکمنستان ته روان دي. ښه دغه جړ جړ دا ټول د ګازو یا د تیلو موټران دي دوستانو. ګیس ډېر دغه ځای څخه راځي او د هرات برق هم د ترکمنستان څخه راوښتی دی. ګیس هم را روان دي دغه ځای څخه چې قراردادي شکل دی نه. ملګرو په د تورې غونډۍ، اوس مې ولې تورې غونډۍ، د تورې غونډۍ په بازار کې یو برک صاحب لاړلی چې یو څه شی مې راواخلي. نو موږ د لې په موټر کې ناست یو. دا بازار هم تقریبا داسې دی لکه د سپین بولدک بازار، د غونډه کوچنی بازار دی او دغسې یو لاره لري لکه موږ چې د پاکستان سره یو لاره لرو، البته سپین بولدک باندې. دا هم دغسې د یو کوچنی بازار لري. اخواته نو بره بیا ترکمنستان شروع کېږي او دې خواته افغانستان دی. ګورو کله چې تاسې هرات ته راسئ نو د هرات څخه بیا دغه ځایو ته حتمي راسئ، لکه دغه د تورې غونډۍ چې د مثلا ځینې نور ځایونه دي چې تاسو باید لیدنه وکړئ. ولې په دې چې موږ ممکن په ونه رسېږو، په دې ځایو باندې وخت را سره کم دی. نو دا چې تاسې راسئ او د لې وګرځېږئ، ډېر ښه خوند کوي، ډېر ښه تاریخي بازارونه لري، ښه تاریخي سیمې لري. نو د افغانستان هر ولایت ځان ته ښکلا لري، خو دا ځایونه چې دی دا ډېر تاریخي دي، ډېر قدیمي دي. نو کله چې هرات ته راسئ د داسې ځایو سفر هم حتمي و لازمي وکړئ. ډېر ښه خوند کوي، د انسان ډېر پام فکر په بله کېږي. بارک صاحب په خیر راسې. مننه وروره، ژوندی اوس. دا لوګو داسې ونیسم. ډېر کیوټ معلومېږي، څه لامل یې دی؟ دا دغه یخ هوا غواړم، زکام سوم. بیا وایې چې زکام سوم، څه وار ورته وایه؟ بس دا کوټ مې رانیولی دی بیا. یو خو دې کوټ وګټلو دوستانو، تاسو په کمنټ کې حتما درته د کوټ مبارکي ورکړئ. دا کوچني ویلو مسخرې کوي، نو خو زه مسخرې کوم. دوستان سره ډېر اجتماعي ژوند غواړم وکړم، ډېره مینه ورسره لرم د ټولو لیدونکو سره. البته څونه خوشحاله د دې سفر څخه. نو ترکمنستان دغه مرز ته راورسېدلو، دلته ډېرې ښې خبرې شته، د خوشحالۍ خبرې دي. دوستان بار وایي چې تاسې د وطن یو ښه خبر را باندې واوروئ. د وطن ټوله ښه خبرونه دي، خو د ټولو ښه خبر دا دی چې د ټاپي پروژه چې ده هغه هم د
همدې مرز څخه شروع کیږي د افغانستان تر ډیرو ولایتو پورې ځي چې البته افغانستان به د ګازو د پایپ لاین څخه برخمن سي چې بیا به هغه ګاز به د خیر سره به زموږ په وطن کې به د خیر سره بیا هغه استعمالیږي انشاءالله. نو هغه ځایونه دا دي ستدلې نو چې موږ تیریږو مخته نور هم ښه ځایونه راځي. نو مننه د دوستانو څخه چې پروګرام ګوري تعقیبوي مو. نو بس مرز دی مرز مو وروښیو دوستانو ته بیا. بله ښه خبره خو دا ده لکه تا چې وویله د ټاپي پروژه را پیل سوې ده افغانستان ته راوښتې ده د خیر سره خو دا چې لاره ډېره ده نو کیدای سي رسیدګي ورته ونه کړو خو دا یو زیری دی چې دوستانو ته دا مو د وطن یو زیری دی بلې و چې دا مو دوستانو ته وویلی چې د ټاپي پروژه کار یې شروع سوی دی کار یې شروع دی دوستانو. ډېر دوستان ویل دا واضح دي دا واضح نه دا حقیقت دی دوستانو چې دا انشاءالله د خیر سره به بیا موږ خپل هغه د ګاز به په کورونو کې استعمالوو د خیر په پراخه پیمانه باندې. ډېر احتیاط به کوې ورسره احتیاط خود کوم د اوبو سره باید احتیاط وکړو د ګاز سره د هر هغه څه سره باید احتیاط وکړو اسراف ونه کړو. اسراف چې دی هغه نو ښه کار نه دی. نو دغسې خبرې دي جانان بلکل نو خوشبوداره څه ورته وایي کور دې آباد کور دې شاد چې څه معلومات دې شریک کړله مجلس دې وکړي ستا څخه ډېره مننه. په ورځني ژوند کې په کومو کارو باندې بوختې ده؟ ورځني ژوند کې خو نو دغه دې سفر کې راغلي پروګرامونه جوړوو دوستانو ته بلاګونه جوړوو او هیله مند چې دوستان یې وګوري خوند ځینې واخلي ځکه چې دا موږ د دوی دپاره جوړوو. موږ خو دا دې وګرځېدلو کار مو وکړئ هغه میله باندې پوه سوي نه یو دومره دا چې دوی هلته ناست دي دا ویډیوګانې ګوري دا زموږ دپاره یو ډېره غټه میله ده او د ویاړ ځای دی دوست چې زموږ دا د وطن د دوستان د زموږ وطن ویني. نو ستا څخه ډېره او زه بیا په دې سفر کې ډېره مننه د نبي خان څخه کومه د دغه څخه محسن جان څخه کومه. داسې ښه موټرواني کوي ماشاءالله محسن جانه دې خوا ته وګوره زړګی ته وایه او نبي جانه دا څه پیدا کړې پایپلاین نو کیدای سي یو څه لرې ولیده ما دغونه معلومات لرمه چې بیا دغه څخه د تورې غونډۍ څخه تقریبا 1.5 ساعت نوره لار ده چې خامه کې یو څه ورته ورځي. نو ډېره مننه بارک صاحب ډېره مننه ستا څخه هم دغه د مرز دغه ساحې دي دا د ټاپونه معلومیږي. نو مننه د دوستانو څخه چې پروګرام یې وکړئ. ستا څخه هم مننه چې زحمت دې وایستئ پروګرامونه دې په لاره ورته واچول. بس دوستانو مخ ته موټر وچلی هغه ډېر زحمت وایستې موږ خو ناست خیر همته د کندهاره سره علي تشکر کور ودان ډېره مننه ډېره مننه خوشګل ډېره مننه تشکر قلبم ډېره مننه تشکر ملګرو هڅه مو شروع کړه د خیر سره البته کوشش کوو چې اکشنۍ وای دروغ وای دغه د خامې یادونه مې کړې وه چې ما 1.5 ساعت د خامې لار ده چې بیا چیرې ټاپي پروژه ده نو خامې ته راواوښتلو د خیر سره د حرکت په حالات کې یو ښه روان یو د خیر مخ ته خپله هڅه کوو نهایي کوشش کوو انشاءالله الرحمن چې ورسېږو د خیر سره او دغه ګلورین خبر په ژوندۍ بڼه در باندې ووینو که څنګه ښاغلی قمت الله جان بارک بله و خپل بندګي کوشش به وکړو نو بس بنده مانده دی نه و یو خو داسې دی د یو چا یو کار تر وس ووځي خو چې تر وس لاندې انشاءالله هغو نه کوشش موږ کوو د خیر سره موږ خپل کوشش کوو انشاءالله موږ حرکت کړی دی الله به برکت پکښې واچوي بالکل بس تاسې زموږ سره اوسېږئ دوستانو د دغه تپو شاټونه به هم در باندې ووینو چې جالبې تپې لري لاره یې ډېره خامه ده دوستانو داسې تقریبا نو چې څونه خامه ده بیا معلومېږي چې مثلا څونه وخت مو مزل پر وکړي هیوادوالو هیله لرم جوړ روغ تازه تکړه درو تازه اماده به د خپلو کورنیو سره ناست همدا شیبه به د هیواد میډیا څخه یو داسې ولاګ ګورئ چې تر اوسه پورې چا تاسې ته نه دی جوړ کړی دوستانو یخ ډېر زیات دی ښه په کومه خاوره کې چې زه ولاړ یم دا د افغانستان خاوره ده نو هغه چې بیا تاسې وینئ هغه د ترکمنستان دی دوستانو هغه بیا موږ په تاسې په شاټو کې بیا در باندې ووینو نو ماشاءالله ښه خوند کوي خو نسبتا د هرات ښار ته دغه ځای یو څه تود دی لمر هم ډېر راباندې سیده دی
او ښه خوند هم کوي. دغه دوستانو دا چې تاسو وینئ دا بیا ترکمنستان دی، دا یې ښار دی، بازارونه یې دي. نو موږ تاسو ته په ټلیفون کې وغوښتل چې دا کور کړو. او دا چې دی دا تپې چې وینئ دا د دوی کلاوې او پوستې او ځایونه دي. او دغه خاردار چې وینئ سیم خاردار چې وینئ دا بیا دوستانو زموږ د دوی د خاورو ویش دی چې دا سوی دی. دا دی هغه هم د دوی ښار دی دا. او موږ ولاړ دلته یو، دلته دونه لرې یو، دغه خوشبوداره ځوان دی. ملګرو کور مو آباد، کور مو ښاد. موږ هڅه جاري ساتلې ده لا هم مخته ځو د خیر سره چې ټاپي پروژې ته ځان ورسوو. نو مو په ټاپي پروژه چې راپیل سوې ده ټاپي هغه ته ټاپي ټاپي. نو ملګرو دلته دا تپه مو ولیدله چې د دې ځای څخه د ترکمنستان ښار معلومیږي او دا زموږ خپل هیواد دی ماشاءالله. زموږ سره اوسېږي مخته دوستانو چې ولاړ سو چې ناوخته نسي راباندې چې تر څو خپل ځای ته ځان ورسوو ټاپي پروژې پورې. دوستانو بیا هم په خیر راسئ، ډېرو بخښئ په ډېرې بخښنې سره چې موږ نسو کولی د ټاپي پروژه هغه ځای ته ولاړ سو. هغه ځای درته په کور کې راولو در ښکاره یې کړو. بیا که وروسته زموږ ولایت ته راورسېدل کندهار ته بیا به د خیر سره موږ هغه پروګرام درته جوړوو. یو خو د موټر مشکل و، بل هلته فکر کوم اجازې ته ضرورت شته چې اجازه واخلې بیا هغه ځای کور کې. نو بس همدومره چې مو درته وکړل دغه مو په وس کې وه، دغه مو توان توفیق و. نو دا یو ښایسته دره ده، هغه پسونه دي، دغه وطن دی. نو دا د افغانستان او دغه د مرز کم ځای و؟ ترکمنستان. او دغه یې ده ترکمنستان ستا خوښه ده؟ صحیح. د ترکمنستان او افغانستان بندر دی، مرز دی، اخواته بیا دا د افغانستان خاوره ماشاءالله ښایسته چمن دی. دا چې ژمی هم دی، دا علاقه ډېر ګرمه ده. بیا خواته چې لږ ولاړ سي بیا یخ سي. نو ګډوډه کیسه شروع ده. نو بس الله دې خیر راپېښوي. پټان صاحب یو څه عکسونه به ونیسو. دغه نو د ریل ګاډۍ هغه پټلۍ ورته وایي چې دا هم د افغانستان په خاوره کې د دوستانو، دا په ترکمنستان په خاوره کې نه ده، دا د دې پس داخل ده د خیر سره انشاءالله. اوغه ریل ګاډۍ د دوستانو تاسې وینئ ودرې زه لږ لاره زوم کړم. دغه ده هغه ریل ګاډۍ ده چې د خیر سره کارونه په چټکۍ روان دي انشاءالله. بیا په دا ریل ګاډۍ کې منظره در سره کوو دوستانو انشاءالله. دا د دوستان دا ترکمنستان خوا ده، هغه مرز چې موږ ویل، او دا هم نور نو افغانستان دی دوستانو. نو دغه اورګاډی ده ریل ګاډۍ چې ترانزیټ پکښ کېږي. کم شیان پکښ راځي بارک صاحب؟ ترانزیټ پکښ کېږي، ورته شیان وړي راوړي یا ګاز هر شی وړي د ترکمنستان څخه راوړي البته افغانستان ته. اوغه سر دی روان دی دغه ته داخله سوله، ترکمنستان ته داخله سوله. دا دوستانو په دې ریل ګاډۍ کې ترانزیټ کېږي، اوس ترکمنستان ته ده ولاړه. دا دوستانو
دا دی ولاړله دوستان تاسې ولیدله اوس بالا نه ولاړه لرګاډي او دا ترانزیټ پکښې کېږي د هغه ځای څخه وړه هر شی رااړوي ګاز بېلابېل توکي دوستانو دا هم دوستان ترانزیټي موټران چې دي پر دغه لاره تګ راتګ کوي د هغه ځای څخه دلته د دې ځای څخه هلته ترکمنستان ته شان وړي دا ریل پټري ده ریلوے سټیشن ورته وایي ځینې کسان لرګاډي هلته ودرېدله بیا دغه ځای چیکینګ کېږي بیا ځي بیا ونه وایي چې زموږ په وطن کې لرګاډي نشته دغه یې هغه پټلۍ ده دی بل هم شته لرګاډي نور هم دي ښه مننه دوستانو چې ټول پروګرامونه مو وکتله ډېره مننه ستاسو ټولو څخه چې د هرات دغه د سفر پروګرامونه مو راسره تعقیب کړه تر بیا چې موږ ستاسو په چوپاټ کې حاضرېږو پر پاک او سپېڅلي رب مو سپارم ښه وخت د الله په امان ستاسو د دعاو په هیله چې موږ بیا داسې سفرونه وکړو بیا تاسو ته داسې له مینې څخه ډک د وطن ښکلاګانې در باندې ووینو موږ ستاسو خدمتګاران یو د وطن ښکلا تر تاسو پورې رسول پر موږ باندې فرض ده تشکر بیننده‌های عزیز که برنامه ما را دیدین از ولایت هرات تا برنامه‌های بعدی که از ولایت دیگه براتان نشر میکنیم شما را با پروردگار یکتا و بی‌نیاز میسپارم وقتتان خوش خدا نگهدار ولاګ دې در پای وګورئ موږ به هڅه وکړو که مو چیرې ټاپې پروژې ته ځان ورسوئ د خیره سره هغه به هم باندې ووینو دوستان ته وویلي چې د ټاپي پروژه کار یې شروع سوی دی کار یې شروع دی دوستانو په دې لرګاډۍ کې ترانزیټ کېږي اوس یو داسې ولاګ ګورئ چې تر اوسه پورې چا تاسو ته نه دی جوړ کړی دوستانو تاسو وینئ دا بیا ترکمنستان دی دا یې ښار دی بازارونه یې دي ډېر ګرمه ده بیا خواته چې لږ ولاړ سي بیا یخ سي نو ګډوډه کیسه شروع تاسو وینئ دا ټوله ترکمنستان ته روان دي دا جال چې تاسو وینئ هغه ترکمنستان پورې اړه لري د افغانانو هیواد